د کوم ځای د افغانستان او دلته په باجوړ کې یې اوس دا خلک خو ټول ګرځي دا وګوره چکر وایي خلک مست دی شین وطن دی جنت جنت نو دا مونږ او تاسې افغانان پښتانه ولې داسې خوار او زار یو ته څه وایې دا د وطن زمونږ دغه غټ غټ خلک خاینان دي وطن یې خرڅ کړی دی ځکه که نه په افغانستان یې څوک رحم نه کړي که نه که چیرې زمونږ او تاسې وطن افغانستان را جوړ وای د غټو غټو خلکو خرڅولی نه په یو بل یې پلورلی نه خپل وطن هم ورانولی نه نو نن به تا په دې چرته چې د پنجاب زامن د لاهور زامن د اسلام آباد زامن ګرځي په دې سپینو غټو غټو ګاډو کې سیلونه کوي او زما خوار پښتون افغان بچی د روډ په غاړه ولاړ دی ژاولې خرڅوي دا حال به مو نه لیدلی که نه د وطن خاینانو ته څه پیغام ورکوئ چې د خدای دپاره په د خپلو ماشومانو افغانانو رحم وکړئ نور د وطن مه خرڅوئ چې دا وران مو کړ دا ډېر و که څنګه وای ظالمه بس دی افغانان مه وژنه د بل په خوله باندې خپل ځان مه وژنه دا کوم کتاب دغه فتوه درکوي په نوم د کفر مسلمان مه وژنه د تور پنجاب د شباسۍ په خاطر د افغانۍ مورکې ارمان مه وژنه هغه د ورور دی پرې نیمګړی به شیعې پېښوره کابل جان مه وژنه هغه د ورور دی پرې نیمګړی به شیعې پېښوره کابل جان مه وژنه او د شرپسند او ترهګر په نامه زمونږ تور سرې ماشومان مه وژنه خدایه دا یو سوال یې ضرور قبول که چې په بېننګ مرګ ګیلامان مه وژنه افغانانو پښتنو د خدای خاطر وکئ خپل وطن جوړ کئ خپل وطن مه ورانوئ د کفر او د اسلام نور په دغو خبرو مه غولېږئ خپل وطن ته کار وکئ خپل ولس ته کار وکړي چې سبا مو بچیان په دې روډونو خلک قسمه قسمه عیاشیانې کوي په غټو غټو ګاډو کې خلک ګرځي او زما پښتانه دا یو نه دی په خدای قسم په سلهاو د داسې بچیانو نه زه راتېر شوم په دې لاره د سلهاو داسې ماشومانو نه راتېر شوم اخر مې یو تحریر مې مخکې لیکلی و خو دا یو ویډیو ما په تورې د ثبوت درته جوړه کړه چې د خدای خاطر وکړئ نور په خپل وطن په خپل ملت په خپل ولس رحم وکړئ